السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، د حج په موضوع کې دا مبارک سلسله روانه وه. بعض اهم مسائل ناغي بیان شروع. نن به انشاءالله منګه یو داسې موضوع بیانو چې هغه د حج سره تعلق ساتي، او هغه موضوع دا ده چې د حج نه بعد به څه کوو، او دا اهم موضوع ده. د حج نه بعد به څه کوو. د بعضو خلکو خو دا سوچ دی چې د حج نه بعد به صرف یو بل مبارکیانې ورکوو، حج دې مبارک شه، او په دیوالونو باندې به دا لیکل کوو چې پلانې په خیر راغلی د حج نه، او هغه ته میلونه اچول او په هغه باندې ګلونه شیندل او خیراتونه او پروګرامونه، او څه چل دی وروره ما حج کړی. بس دغسې پورې د حج یو بیا قصه ختمه شي. والعیاذ بالله دا دومره سخته تېره کړه دې دپاره چې صرف دا خلک راشي او مبارکیانې وشي او ګرمه ګرمي جوړه شي. نه، دا مقصد او هدف نه و د حج نه. د حج نه بعد به څه کوو؟ آیا د حج نه بعد د الله سبحانه تعالی بندګي ختمه شوه؟ آیا د حج نه بعد د الله سبحانه تعالی ذکر او د هغه یادول ختم شو؟ بلکې د حج ته چې د مسلمان ځي دې دپاره چې د ده چې کوم اوس ایماني کیفیت دی چې دی د حج نه راځي او د ده د ایماني کیفیت بدل شوی، ده پکې ترقي کړي. د دې لپاره انسان حج له ځي. ته چې تلې حج له، ستا د ایمان یو شان کیفیت اوس چې ته راځي بل شان کیفیت ته اضافه شوي په ایمان کې. ایمان ډېر شوی، په زړه کې د الله سبحانه تعالی محبت هغه ډېر شوی. دا زړه دی د الله سبحانه تعالی د محبت نه ډک راوړي خپل کور ته، خپل علاقې ته واپس. همدغه شریعت زموږ نه غواړي. الله سبحانه تعالی په قرآن کې فإذا قضیتم مناسککم، کله چې تاسو د خپل حج نه فارغه شئ، فاذکروا الله کذکرکم آباءکم او اشد ذکر. بیا به الله سبحانه تعالی ډېر زیات یادوي، حالت به ستا بهتر شي. مخکې به یې دومره نه یاده، چې اوس به یې څومره یادوي. د عباداتو کې یو حکمت دی. الله سبحانه تعالی دا عبادت ګوره په موږ باندې دې دلاسې نه لازم کړي چې موږ ستړي کوي. لکه راشه روجې له، الله سبحانه تعالی یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم. ایمان والو په تاسو باندې روجې داسې فرض کړی شوي دي لکه څنګه چې مخکینو خلکو باندې فرض کړی شوي. سوال ولې فرض کړی شوي؟ چې موږ تږي شو، موږ وږي شو، موږ ستړي شو، موږ د ښځو نه لرې شو، زموږ چې کوم شهوات دي چې د هغې نه لرې یو. دا مقصد او هدف دی؟ بس نه، لعلکم تتقون، دې دپاره چې په تاسو کې تقوا راشي. دا غټ هدف دی د دې روجې. راشه مانځله، ولې موږ لمونځ کوو؟ ولې موږ 15 وخته چې دی جومات ته ځو؟ ولې موږ دا اودس کوو؟ په یخ موسم کې په ژمي کې موږ په یخ اوبو باندې اودس کوو. په توره تیاره کې موږ ماسخوتن او سهار مانځله روان یو. د مزدار کټ نه او د یخ ایسي نه موږ پاسو ځو مانځله. ولې ځو؟ صرف دې لپاره چې موږ ځان ستړی کړو؟ صرف دې لپاره چې زه جومات ته راغلی وم، زه په جومات کې ولاړ؟ نه، ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنکر. یو مقصد دی، هدف دی. دا منځونه الله سبحانه تعالی وایي تا به منع کوي د غلط کار نه، د فحاشۍ نه، د الله د نافرمانۍ نه، چې کله ته مونځ په صحیح طریقې سره کوې. مونځ ولې کوو؟ چې موږ الله ته نږدې شو. مونځ ولې کوو؟ چې الله رانه راضي شي. نو په دې عبادت کې یو غټ هدف دی، او هغه د الله سبحانه تعالی ته نږدې کېده. الله سبحانه تعالی ته
تقرب چې الله سبحانه وتعالی زموږ نه راضي شي د دې حج کې هم دا هدف دی او هغه ده چې موږ الله سبحانه وتعالی ته نږدې شو ته چې حج له تلې ستا مونځ چې دی مثال کې هغې کې کمزورتیا وه مونځ اودس کې ته کمزورې و چې د حج نه رالي چې ستا حالات ښه شي ته چې حج له تلې ستا ګیره وړه وه یا دې وړه کوله یا دې خریله اوس حج نه راغلی ګیره دې پرېښودې ته چې حج له تلې ستا اخلاق چې دی هغه بد اخلاق و اوس چې ته د حج نه راغلی هلته دې صبر یې زده کړی دی هلته دې ښه اخلاق یې زده کړي دا حج یو مدرسه ده چې دلته د حاجیان سبق وایي چې راشي سبق یې زده کوي قسمه قسم موضوعګانې باندې دوی ته چې دی یو درس ورکړی کېږي سبحان الله د صبر درس پکې دی د ښو اخلاقو درس پکې دی د عقیدې درس پکې دی د تقوا درس پکې دی هر قسمه درس په دې حج په دې یو څو ورځو کې دننه انسان ته میلاوي نو چې ته بدل شوی ستا د ژوند بدل شوی د حج نه بعد هله به بیا موږ وایو چې او د حج چې دی ستا د حج چې ستا اخلاق ښه شوي ستا مونځ اودس ښه شوی تا توبه ویستې نوی ژوند دې شروع کړی نوی ژوند دې شروع کړی واپس ته رالې د یو نوي ژوند سره رالې واپس ته رالې د یو نوي کیفیت سره رالې د اعمال د قبلېدو یو څو نښې دي چې هغه علماو بیان کړي د قرآن او حدیث نه هغې استنباط کړی نو یو نښه پکې دا ده د عمل د قبلېدو نښه دا ده چې د نیک عمل د قبلېدو نښه چې د هغه عمل نه بعد ته په نیکیانو باندې استمرار ولري یعنی مستمر پې هغه نیکیانې هغه شان کې او ستا هغه نیکیانې او د الله سبحانه وتعالی بندګۍ کې ترقي راغلي ته مخکې تللی نو دا یو نښه ده په دې باندې چې دې سړي نه الله سبحانه وتعالی د عمل قبول کړی او که یو سړي حالت کمزوري کېږي والعیاذ بالله بیا د انسان دې په ځان ویرېږي د ځان نشي ستړی کړی نو یو سړی چې د حج نه راشي او دې تپوس کوي چې یاره موږ ته خو دا پته نه لګي چې حج قبول شوی که نه قبول شوی خو د دې څه نښه شتي او نښې شتي که ستا حالات د مخکې نښه شوي نو بیا خوشحاله شه که ستا ایماني کیفیت بدل شوی ایمان دې ډېر شوی خوشحاله شه که ستا الله سبحانه وتعالی سره تعلقات او رابطه ډېره شوي خوشحاله شه چې انشاءالله الله سبحانه وتعالی به ستا د عمل چې دی دا به قبول کړی د حج نه چې ته راځي عقیده راوړه د توحید عقیده د ځان سره راوړه ته چې حج له تلې تا دا ویلو په اوله کې لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک الله زه حاضر یم ستا سره هېڅوک شریک نشته هېڅوک شریک نشته ستا سره نه بابا شریک دی نه پیغمبر شریک دی نه ملایک شریک دي نه کاڼي او نه ګټې او نه ونې تا سره هېڅوک شریک نه دا عقیده ته د مکې نه او د مدینې د ځان سره ویسي دا ډېر خلک چې دی دې ته خوشحالي کې لکه د مکې نه ایستلو زمزم اوبه مې راوړي تسبیح مې راوړي کجوري مې راوړي داسې غټه خبره نه تا څه راوړي دي عقیده دې راوړي ده که نه یې راوړې مکې نه منهج دې راوړی که نه یې راوړی ته مکې ته رالې ته د رسول صلی جومات ته رالې توحید دې هلته ولیدو که ودې نه لیدو په حج کې دې توحید ولیدو که ودې نه لیدو نو دا کومه تلبیه چې تا ویلې وه په حج کې لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک چې په دې تلبیه باندې بیا وروسته هم عملي ستا منهج ستا عقیده هغه مضبوط دی ته راغلی وې حج له ته راغلی وې دې پاکې ځمکې ته مکې مدینې ته چې د دې ځای نه ته دا خبره ځان سره ویسې چې ګورې غټ امام چې دی او د چا خبره چې به منلی کېږي په هر حال کې هغه رسول صلی الله علیه وسلم دی په هر حال کې چې چا خبره منلی کېږي هغه رسول صلی الله علیه وسلم چې ته ځان سره دا عقیده ویسي دا منهج دې ځان سره ویسي چې د هر چا خبره د رسول صلی د خبرې خلاف وه هغه به پرېږدو او د رسول صلی خبره دا په سر سترګو باندې ګناهونه د حج نه بعد چې ته د حج نه راشي چې د ټولو ګناهونه توبه وباسي چې کومه ګناه په تا کې وه هغه ته به د حج په اولې ورځ یا الله چې ما کې د پلاني پلاني ګناه دا نن نه ختمه شو او د حج نه بعد هم دا ګناه بیانوي دا بعض کسان والعیاذ بالله د حج نه راشي او شروعات په ګناه باندې وکړي د حج نه راشي شروعات په ګناه باندې وکړي ستا د حج څه مطلب شو دومره ته لاړې په لکاو روپۍ دې ولګولې دومره ستړی شوې مور پلار دې پرېښودي وو بچي دې پرېښودي وو ښځه دې پرېښودي وه لاړې حج دې وکړو ځان دې ستړی کړو واپس راغلې فایده څه شوه تا څه ګټه وکړه ته د هغه ځای نه څه راوړي د ځان سره یوازې دا خو نه چې تا ځان سره زمزم اوبه راروانې کړې کجوري دې راغستې نه د هغه ځای نه ځان سره عقیده او منهج راوړه نو د حج نه بعد زموږ تاسو ټولو ته نصیحت دی چې یو نوی ژوند شروع کوي د حج نه بعد د الله سبحانه وتعالی سره رابطه او تعلق دا ښه ډېر کوي الله سبحانه وتعالی دې د حجیانو حفاظت وکړي کوم حجیان چې راغلي دي او کوم حجیان چې را روان دي الله سبحانه وتعالی په خیر خیرت راولي او الله سبحانه وتعالی دې هغوی له توفیق ورکړي چې دا حج
په اسانه طریقې سره او په ښه طریقې سره وکړي او بیا د الله سبحانه وتعالی هغوی خپلو ملکونو ته په امن او امان سره واپس ورېږي. هذا وبالله التوفیق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.